د لوی اختر د رانږدې کېدو سره سم بنو څاروو منډي کې هم ورځ په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا کېږي چې اوس هرې ورځې د میلې د ورځې بڼه اغوستې ده. د دې منډۍ سره که یو لوري ته تر پنجاب پورې سوداګر په کاروبار دي، ولې بل لوري ته د بنو نه پرته د ګډ د جنوبي اضلاع خلک دلته رادرومي او د لوی اختر د قربانۍ د پاره سروي اخلي. دوغ نه ورانګ وزیرستان کارکو ډومیل غریولا لکه هون باندې تا ډېر زوی ته د زناور درېمې قرباني مې کړی اندو شرر همیش وی چې تاسو خپل قرباني سره واخلي ځکه چې قرباني دا مطلب نه دا چې تو قرباني واخلې وزن نوم پکوي. قرباني دا مطلب دا چې په غریبانو یرو شراوي دا خو چې نور نه سرګودینا ملتان نه بوالپور نه دغه علاقې نه میز وروړي لکه ماشاءالله زناور مې خارسا ډېر کلو لاګیا دي خرسېږ یا خو یو شمېر د قربانۍ د څاروو اخیستونکي کسان که د څاروو د لوړې بیې نه څارونه ټکوي، ولې بل لوري ته دا هم وایي چې د بنو د څاروو منډۍ کې د آبادۍ په مناسبت او د څاروو د زیاتې شمېرې په وجه باندې سهولتونه ناکافي دي. موږ دا وایو چې لږ کې د میشته منډۍ استر شي، لږ کې د سهولت یا جوړ شي، ولږ کې د مولینه چې تیم دي د امیر حکومت طرف نه د درخواست کوي چې لږ کې د میشته د مولینه سوکا شي چې خور غریبي او خوستای شي چونکې دا شمېره وا چې خور غریب واس وینا چې دای په 15000 په 75000 په 80000 اوخلي خو د 15000 د غرازي وي او په دای میمینا. د لوی اختر د قربانۍ د څاروو اخیستونکي خلک دا هم وایي باید چې د قربانۍ غوښې په فریجونو کې د کېښودلو په ځای په غریبانو باندې وویشلی شي او دغه ډول ټول خلک د اختر په خوشحالۍ کې شامل کړي شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.